سلامونه وخت مو په خیر. پام وکړئ د غږ نیوز یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې د اسرائیلو د لومړي وزیر بنیامین نتاهو هغه څرګندونې چې فلسطینیان دې د سعودي عربستان پر خاوره ځان ته دولت جوړ کړي غندلی او دغه څرګندونې ټولو نړیوالو نورمونو ته سپکاوی بللی دی. په اعلامیه کې دغه چاره ناشونې بلل شوې او ویل شوي د سعودي عربستان پر خاوره د فلسطیني دولت جوړول د سعودي عربستان د حاکمیت نقض او د فلسطینیانو له مشروع حق څخه سرغړونه ده. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت همدارنګه ویلي فلسطین د فلسطینیانو خاوره ده او تر څو پورې چې اشغال دوام کوي او د فلسطینیانو حقونه نقض کیږي غزه او سیمه به ناارامه وي چې دا وضعیت د هیچ چا په ګټه نه دی.